نیومند ادبي ټولنې اجلاس عموماً پریس کلاب غلنۍ کې وشو چې 15 ورځې پس کېږي. صدارت شیرالي او نظامت وصال مومن ترلاسه کړو. په نننۍ اجلاس کې محب علي محب خپله مقاله چې په تنقید باندې لیکلې وه وړاندې کړه چې مختلفو شاعرانو پې خپلې رایې ورکړې چې په هغې کې مبارز مومن، وصال مومن، شازل مومن، خیال مومن، شیرالي او غزل مومن خپلې رایې ورکړې چې ډېرې ګټورې وې. د دې نه پس مشاعره شروع شوه چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو شرکت وکړ او خپل کلامونه یې وړاندې کړل. په راتلونکې مشاعره کې به مزران مومن خپل کلام تنقید ته وړاندې کوي. راځئ چې نننۍ مشاعره واورو. او دا مین شوی نه یم څه یې منو، دا مین شوی نه یم څه یې منو، دا چې په لوړو قلاګانو ګرځم او زه د مولا په دعا نه یم رنګ، زه د مولا په دعا نه یم رنګ، زه په محفل د ملنګانو ګرځم او اوس خندا نه کومه چې مور مې مړه ده، اوس خندا نه کومه چې مور مې مړه ده، اوس همیشه په جړاګانو ګرځم او چې په پیسو د خپل روروینه هم سکي شیرالي صاحب، چې په پیسو د خپل روروینه هم سکي وطن ځنګل شو په پړانګانو ګرځم. مهرباني او لیوانې تور وي او که سپین ساحله، لیوانې تور وي او که سپین ساحله، ته ګورې نه په صحراګانو ګرځم. ډېره مهرباني، مننه. غزل مطلب ده چې درس جهان باندې به نه وی زما سیاله، درس جهان باندې به نه وی زما سیاله، او کاش چې ته وی لږ خبر زما د حاله، او مال مریان واړه د یار له بشرې زار شه، مال مریان واړه د یار له بشرې زار شه، څه عجبه د ګل رنګه بې مثاله. او قاري صاحب نه بخښنه چې سوچ به وکړمه مولا ستا په خبرو، سوچ به وکړمه مولا ستا په خبرو، چې فارغ شمه د عشق د اشتغاله. او که نظر کړي په تاریخ د اتلانو، که نظر کړي په تاریخ د اتلانو، څوک به وړاندې تللی نه وي له خوشحاله. او دا چې ناز او په خندا دې پروا نه کړم، دا چې ناز او په خندا دې پروا نه کړم، ناز خندا واړه دې ډک دې له ټیټاله. او د مزران گفتار له شعره مخکې داسې، د مزران گفتار له شعره مخکې داسې، چې پیلي وي چا دور مخکې د لاله. مطلب ده چې ساندې هم وایمه او یم په نڅا رنګ اخلمه، ساندې هم وایمه او یم په نڅا رنګ اخلمه، زه د زخمی تقدیر نه جدا رنګ اخلم. او شعر دی چې اول دې وګڼم د خپل ذات محترمه حصہ، اول دې وګڼم د خپل ذات محترمه حصہ، حیران په دې شمه چې بیا څنګه له تا رنګ اخلم. او اول دې وګڼم د خپل ذات محترمه حصہ، حیران په دې شمه چې بیا څنګه له تا رنګ اخلم. او زما کمال ته ګوره زه د تورې شپې سړی یم، زما کمال ته ګوره زه د تورې شپې سړی یم، زه په تیاره کې هم د رڼا رنګ اخلم. او شعر دی چې دا 100 روپۍ دي څو ګولۍ پې د ټوپک هم کېږي، دا 100 روپۍ دي څو ګولۍ پې د ټوپک هم کېږي، خو نه په دې ستا د تصویر د ښکلا رنګ اخلم. مننه. دا 100 روپۍ دي څو ګولۍ پې د ټوپک هم کېږي، خو نه په دې ستا د تصویر د ښکلا رنګ اخلم. او شعر دی چې بیا به دې ښکل کمه که څومره بې درکه کې ځان، بیا به دې ښکل کمه که څومره بې درکه کړي ځان، زه ګوره کله کله سم د هوا رنګ اخلم. مننه. بیا به دې ښکل کړمه که څومره بې درکه کړي ځان، زه ګوره کله کله سم د هوا رنګ اخلم. او اوس هره شپه د یو مرحوم په یاد غزل لیکمه، اوس هره شپه د یو مرحوم په یاد غزل لیکمه، اوس هر ساعت د یو یتیم له ژړا رنګ اخلم. مننه جی. بیا مې دلې راوړې وي، پور مې کړې وخت بیا مې دلې راوړې وي، بند دکانه ما پیسې راوړې، پور مې کړې وخت بیا مې دلې راوړې وي، بند دکانه ما پیسې راوړې وي. او زه خبروم چې ړانده دي خلک، زه خبروم چې ړانده دي خلک، بیا مې هم دې ښار ته ډیوې راوړې وي.
همدومره ژوندو را بیدار شومه او بیا ویده شوم همدومره ژوندو را بیدار شوم او بیا ویده شوم گویا زه هم د چا په کار شومه نه ویل نه کېږي اواز نه ځي همدومره ژوندو را بیدار شومه او بیا ویده شوم گویا زه هم د چا په کار شومه او بیا ویده شوم ویښ وم ناکامو ورځو شپو ته مې ترتیب جوړوه ویښ وم ناکامو ورځو شپو ته مې ترتیب جوړوه یعنې زه هم د ستورو شمار شومه او بیا ویده شوم او لاسته راوړنې مې همدومره وي سپېڅلی راغلم لاسته راوړنې مې همدومره وي سپېڅلی راغلم او ښه بې حسابه ګناهګار شومه او بیا ویده شوم مننه لاسته راوړنې مې همدومره وي سپېڅلی راغلم او ښه بې حسابه ګناهګار شومه او بیا ویده شوم او تاسو ته اړ نه وم له ورایه تماشه کوونکو تاسو ته اړ نه وم له ورایه تماشه کوونکو او طوفان ته ودرېدم دیوار شومه او بیا ویده شوم تاسو ته اړ نه وم له ورایه تماشه کوونکو طوفان ته ودرېدم دیوار شومه او بیا ویده شوم او د یو کمزوري مختې سره چې د سیلاب خوله ده مبارز دی او یو ړنګه خیمه د سیلاب خوله ده مبارز دی او یو ړنګه خیمه پرېږده تکیه په کردګار شومه او بیا ویده شوم مننه ما ویل پښتون یم جرأت لرم جلال لرم ما ویل پښتون یم جرأت لرم جلال لرم هغې ویل زه هم د ښایست بدر جماله یم او زه د پښتون ولس تصویر داسې جوړ شوی یم زه د پښتون ولس تصویر داسې جوړ شوی یم ما ته څوک مه ګورئ بدرنګه یم بدحاله یم او مطلب ده چې ژوند زمونږ په سر بار دی او روان دی ژوند زمونږ په سر بار دی او روان دی یوه ژبه غوندې کار دی او روان دی خپل لسان دې بدلوي چې په نغمو کې خپل لسان دې بدلوي چې په نغمو کې چا سړی سره سیتار دی او روان دی او یو ماشوم د پلار تصویر لاس کې نیولې یو ماشوم د پلار تصویر لاس کې نیولې وایي دا سړی په کار دی او روان دی ستا د کور او د مین فاصلې ډېرې ستا د کور او د مین فاصلې ډېرې لا هم هغسې په لار دی او روان دی او د بېننګه یار په تمه د راتلو یو د بېننګه یار په تمه د راتلو یو د عمرونو انتظار دی او روان دی او مقتده چې د هر ښکلي د محفل سره آشنا دی د هر ښکلي د محفل سره آشنا دی د تنخوا دغه روزګار دی او روان دی ډېره مننه دلیل خبرې کوي زړونه پکې نه ماتېږي دلیل خبرې کوي زړونه پکې نه ماتېږي جنگ هغه ښه وي چې سرونه پکې نه ماتېږي او جنگ هډو ښه نه دی کوي بیا په میدان کې ښه دی جنگ هډو ښه نه دی کوي بیا په میدان کې ښه دی جنگ هغه ښه وي چې ورونه پکې نه ماتېږي او دا خورندان دي ساقي دلته زاهدان څه کوي دا خورندان دي ساقي دلته زاهدان څه کوي دا څه مستی شوه چې جامونه پکې نه ماتېږي او یو غزل دی چې دعا کوي لګیا ده هم ازار کوي لګیا ده دعا کوي لګیا ده هم ازار کوي لګیا ده په ورکه لاره چاته انتظار کوي لګیا ده او شعر دی چې شپونکی د کوم تهذیب شپېلۍ وهي د غره لمن کې شپونکی د کوم تهذیب شپېلۍ وهي د غره لمن کې کوچی د کوم وطن ده یک هزار کوي لګیا ده او لفظونه وفادار دي کردارونه بې وفا دي محب صاحب لفظونه وفادار دي کردارونه بې وفا دي قصه د کوم یو ښکلي وفادار کوي لګیا ده او په ما چې توبه کړه د شرابو د نشې نه په ما چې توبه کړه د شرابو د نشې نه کاتره طبیعت څنګه خمار کوي لګیا ده او په ما چې توبه کړه د شرابو د نشې نه کاتره طبیعت څنګه خمار کوي لګیا ده او کوم ګل ته نه بې وخته دی د خاورو لاندې شوی
کوم ګل ترېنه بې وخته دی د خاورو لاندې شوی بلبله یې خازو باندې چغار کوي لګیا او یو عکس مخامخ ورته زما په سترګو ګوري یو عکس مخامخ ورته زما په سترګو ګوري ولاړه آینې ته ده سینګار کوي لګیا ده او مخته ده چې په ګوتو د اوربل څوکې رانیسي ورته ګوري په ګوتو د اوربل څوکې رانیسي ورته ګوري ریحانه جوړتا بیا درله د دار کوي لګیا ډېره مننه که قندهار که پېښور دی هغه مې زړه دا مې ځیګر دی پښتون د لر دی که د بر دی هر یو پښتون مې د زړه سر دی که په دې چغه زنداني شم خوښ پې یم غزل دی لکه روماني غزل دی که څه کم ټکي په چا باندې بد لګي هغې بهانه غواړم خیران او تر ولاړ یم د خپله ځانه مرور ولاړ یم خیران او تر ولاړ یم د خپله ځانه مرور ولاړ یم زما او ستا ترمنځ یوه دروازه ته یې دننه زه بهر ولاړ یم ستا د راتلو په انتظار لاریه شپه شوګیره شي تر سهار ولاړ یم ستا د جنت د توغامونو قربان خدایه خو دلته کې نهار ولاړ یم ستا د اوربل هوا ډډ کړی یم کلک که هر څو لکه د غر ولاړ یم رضا ده ستا د بیلتانه له درده کله په خپو کله په سر ولاړ یم مطلب ده چې صدر صاحب وایي که خدای کول سبا چې دی سبا زمونږه دی وینم دا خوبونه که خدای کول سبا چې دی سبا زمونږه دی وینم دا خوبونه او دا سیاه بختی دا زمونږ جاگیر نه دی دا سیاه بختی دا زمونږ جاگیر نه دی زو به د رڼا په لور لاس کې مشعلونه او شعر دی چې پوه شومه زه سوري د شفق چې دی ستا په لورې درومې ټول ګړندي پوه شومه زه سوري د شفق چې دی ستا په لورې درومې ټول ګړندي ان د کهکشاف سیر توره لوپټه دا ستا ان د کهکشاف سیر ستا په لوپټه توره ښکاري لکه ستوري مقیشونه ترې نسرې ویني بهیږي زړه مې ټول قلم دی ترې نسرې ویني بهیږي بې له تا نه په ما غم دی ستا دیدن پسې جړېږي او چې په هر چا مې نظر شي زه پې ستا ګمان کوم چې په هر چا مې نظر شي زه پې ستا ګمان کوم نور جهان په مارتور ترم دی بنا سترګې مې ړندېږي او خیر دی یاره که مې وخت کې ستا په سپین مخ باندې پرېوځي خیر دی یاره که مې اوښ کې ستا په سپین مخ باندې پرېوځي زما اوښ کې خو شبنم دی د سهار په ګل ورېږي او دا به خوند درکوي یاره چې زه جاړم ته خاندي دا به خوند درکوي یاره چې زه جاړم ته خاندي دا وفا دی که ستم دی چې نن ستا د لاسه کېږي صرف زه یم یوازې نه مې یار نه مددګار شته صرف زه یم یوازې نه مې یار نه مددګار شته نور جهان صنم دی ټول د یو بل نظارېږي او غم شریک نه پیدا کېږي که څوک چن ټوله دنیا کې غم شریک نه پیدا کېږي که څوک چن ټوله دنیا کې ربستان سترګې په نم دی ترې نه اوښکې روانېږي هوا کې الوزي د کار خبرې هوا کې الوزي د کار خبرې او دلته څوک نه اوري د خوار خبرې او علي سرونه یې ګاڼه ایښي دي اوس به څوک څه وکړي د په جار خبرې